درس وای بیا مخکې به تکرار کړي. صحیح. تر کوم ځای معنی و؟ انزر انزرټ کې نیو سلایډ نه مایلی و که نه، ټیبل هم مایلی و. ټیبل کوم کار کړی و که نه چې دلته څرنګه رنګ ورکول کېږي، یو نوی ټیبل څنګه جوړېږي. مثلا دلته یو خانه چې جوړه کړي، بیا دلته لیاوټ، بیا دلته نور خانې دلته هغه شیان هم کار کړی و. دغه برخه هم تشریح کړې وي که نه، برینټ چې دوه درې شکلونه یې چې مخکې کېږي. که پکچر هم کار کړی و، عکس که نه، یو عکس به مثال راغلی دلته به نور دغه رنګ ورکول کېږي له دې ځایه، له دې ځایه مثلا بکګراونډ یې پاکېږي که نه. په یاد کې هم شته دا چې ما کلیک وکړي بکګراونډ یې ورسته برخه استاده دغه اوس مخکینی په 2014 کې شته، 14 په نورو کې نشته. نور هماغه شیان چې د څه شي لپاره و، د ټیبل لپاره هغه برخې شته، تشریح کړي مو زما په یاد کې شته. که سکرین شاټ هم تشریح کړی و، فوټو البوم هم لکه تشریح کړی و چې عکسونه به مې انتخابول، بیا ټول مکمل البوم جوړېږي. او په نمبر نن به راسو شپس تیار سلایډونه به انتخاب کړو چې اسان کار دغه البوم سره چې موږ جوړو بیا غږ هم کولی شو سره انتخاب وکړو. او هر څه چې ویډیو سره راوستی شي، غږ راوستی شي، ویډیو څخه جوړولی شي، هر څه کولی شي. زه به یو تیار سلایډ باندې کلیک وکړو چې تیار پرزنټیشن جوړ کړي. ښه خبره ده. دغه خلاص کړو، دا تیار جوړ ده. اوس په دې باندې به موږ تاسې خپل درس ادامه ورکړو. دلته لیکلي شیپس، شیپ لږ کار هم کړی و که نه، لږ نور هم دلته دې وخت لپاره کړي. دلته به اول یو نوی سلایډ واخلو، نیو سلایډ. دلته به داسې یو بلنک سلایډ واخلو چې مکمل خالي. اوس به راشو شیپ ته به راسو. په شیپ کې خو شکلونه دي، صحیح ده. مثلا دا یو شکل ده، تاسو داسې ضرورت کېږي، حتما شکل ته ضرورت کېږي. یو شکل، یو بل شکل به هم راواخلو دلته، بیا شیپ مثلا بل داسې شیپ باندې کلیک وکړئ چې د شیپ سره دلته یو بله برخه فعاله کېږي. دا نه وي، خو شیپ چې کلیک وکړئ دا برخه فعاله کېږي. دلته نور شیپونه هم شته، مثلا ستوری راغلی دلته، دا ستوری ده، دا وګورئ دلته چې کېږي ایډیټ شیپ، دلته لیکلي چینج شیپ، دغه شکل بدل کړئ. مثلا دغه شکل ده، داسې شکل په هر شکل چې کلیک وکړئ هماغسې انتخاب. دلته نور څه دي، بیا دلته چې کلیک وکړئ دلته لیکلي ایډیټ پوینټس. ایډیټ پوینټ دغه ځای ته پوینټ وایي، دغه ځای، دا ځای، دا ځای، دا پوینټ یې بدلی. اوس وګورئ دغه ځای نه فعال شو. مثلا دا ته غواړې چې مثلث داسې شي، له دغه ځای داسې پورته کوئ، هر رقم چې کوئ له ایډیټ پوینټ یې بدل. صحیح ده. بل دلته لیکلي ری روټ کنیکشن. بعضې وخت تاسو دلته لیکلي لاین، دغه لاین په لاین باندې یو شکل د بل شکل سره وصلېږي. دغه شکل مثلا اولو د دغه شکل سره دلته وصلو، دلته وصل شو که نه. اوس به بیا دلته کلیک وکړو، دلته بل راسو، دا به دلته وصل کړو. اوس وګورئ دلته لیکلي ری روټ کنیکشن، دا د دې لپاره دغه سمه لاره پیدا کوي. اوس چې په دې کلیک وکړو، اوس خو دا داسې وصل ده که نه. اوس چې دلته کلیک وکړئ هغه سمه لاره چارک مو یې هماغه انتخابوئ. وایي سمه لاره دغه ده چې له دې ځای چې شارټ کټ ټکس باکس کې به څه وشي، دا متن به لیکو او یو ځای جوړېږي د خط لپاره. مثلا this که هغه ما دلته اضافه کړی this is a ship. صحیح ده. دا تاسو هر ځای استفاده کولی شئ، دا ډېر ضرور هم ده ټکس باکس. که دلته به راسو نور دا داسې دي لکه تیم دي که نه، رنګونه شیان پکې بدلېږي. کنټرول چې ونیسئ نور شکلونه هم انتخابېږي، دا ټول شکلونه انتخاب شوي. په فیل باندې چې کېده فیل باندې رنګ ورچول کېږي. نو فیل کوي داسې خالي راځي چې ختم ورڅخه معلومېږي، بکګراونډ هم معلومېږي. وګورئ دلته نو فیل وایي، وګوره ختم معلومېږي. خو که فیل یې کوي بیا رنګ ورچوئ. آی ډراپر څه ته ویلو، له صفحې نه رنګ اخلي، دلته ورچول کېږي. پکچر عکس که د شکل منځ ته عکس ورچوئ. زه به مثلا دغه پلان ای چې وګورئ هغه خط پکې راشي. ښه دا به کنټرول لایټ کړم، آوټلاین یې څه ته ویلو،
دغه خط چې دي کنه دغه خط دا دغه سره outline. رنګ جوړ دلته آوټلاین ته مثلا اندازه به لږ غټه کړو که پوه شئ دغه آوټلاین دی د آوټلاین دلته رنګ بدلېږي هر رقم رنګ ورکوئ ډرافر له بیرونه رنګ انتخابېږي دا چې داسې ده چې نقطه ټکه ټکه کوي یې داسې دغسې مثلا دا وګورئ آوټلاین په شیپ کې دلته 3D آلات ورڅخه جوړېږي دا وګورئ مثلا یو 3D انتخاب کړئ دا وګورئ ښه دا خو دغسې آوټلاین سم نه دی چې رنګ سوزور کې اوس مثلا دغسې اوس وګورئ داسې 3D شکل نو دا د خط فارمټونه دي دا خط لپاره دي دا د شپ لپاره دی دا د خط لپاره هماغسې آوټلاین ورکوي ټول هماغسې هلته یې څه ته ویلو په دې کې داسې خط ورکول کېدو که نه چې نریټر بیا وایي پروګرام چې دا ریډ کوي بیا دغه ځای ریډ کوي یو څه شی ورته لیکئ څوک چې سترګې نه ویني د خپل لپاره ښه اوس شپ باندې پوه شئ په شیپ کې یو بل رقم شیپونه دي دغه لاندې لیکلي اکشن بټنز دا دلته وګورئ دا څه لپاره دي په دې کې یو خبرې زیاتې دي دلته مثلا دغه یو اکشن بټن راخلو بیا دې ته تاسو یو وظیفه ورکولی شئ مثلا زه چې په دې باندې کلیک وکړم ما ته څه شی راوله نیکسټ سلایډ راوله دا چې اوکې کوي اوکې اوس به بیا راسو دلته سلایډ شو ته دا سلایډ شو دوه رقمه ده یو له شروع چې د همغه اوله فل سکرین کېږي له کرنټ له همدا اوس فل سکرین کېږي اوس وګورئ زه چې اوس دلته کلیک وکړم دلته چې کلیک وکړم څه شی کېږي د بل سلایډ ته ځي وګورئ دغه په همغه بټن باندې کېږي دلته به بیا راسو انسرټ شپ دلته به راسو دلته مثال بیا یو بل بټن واخلو دغسې یو بټن واخلو دا یو بټن ده که وظیفه یې څه شی ده وظیفه یې مثلا دا ده چې اینډ شو همغه فل سکرین بند کړي دا به بیا اوکې کړو دلته بیا راسو دا اوسني ته راولي که نه اوسني حالت څخه فل سکرین ته اوس په دې چې کلیک وکړو شو ختم یعنی هره بټنه ته هره وظیفه چې ورکوې و وظیفه دې تاب کړو نورې ډېر وظیفې نورې مې اوس بیا څو دانې نور هم ذکر کړو شیپ مثلا دا به راولو دلته به بله وظیفه ورکړو نور مثلا یو آر ایل چې ده دلته کولی شئ ته انټرنیټ سره وصل کړي دلته به www بر سره لیکي www.google.com اوس په دې باندې څه کېږي کله چې دا کلیک کوئ مستقیم ځي تاسو انټرنیټ ته ځئ سلایډ شو فرام کرنټ دلته چې کلیک وکړئ دا اوس ځي انټرنیټ باندې ماته نه دي برابر خو مستقیم بیا ځي انټرنیټ انټرنیټ نه ده کنه دلته به راسه بیا انزرټ شپس نور یو څو نور وظیفې هم دغه دلته شوي مثلا دغه شپ ده دلته چې کلیک وکړئ وظیفه خپله تاسو ته معلومېږي که ته مشخص نسې ورته ویلی چې دا کار راته وکړه خو دغه اوس مثلا ورته وایي اوس ورته وایم چې په دغه بټن ما کلیک وکړه ما ته دغه ویډیو خلاصه کړه صحیح ده دلته وظیفې شته که نه نیکسټ سلایډ بل سلایډ راوله مخکینی سلایډ راوله اوس ما دغه ویډیو ورته انتخاب کړه اوس څه کېږي زه چې په دې باندې کلیک وکړم هغه ویډیو بیا خلاصېږي سلایډ شو حالت باید چې فعاله ده اوس په دې زه کلیک وکړم دا اوس له موږ څخه اجازه غواړي وګوره دا اوس وګوره هماغه ویډیو پلی کېږي کار کوي دا بعد یو ضرورت کېږي ستاسې همداسې یو ویډیو به چې راولئ یو لینک ورکړئ چې خلکو ته تشریح ورکوي داسې یو لینک دغه کې یو څو نور شیان هم دي هغه به مو سره شریک کړم مثلا یو بل بټن به راولو دا دلته به له نیکسټ هایپر لینک به تېر شو رن پروګرام به راسو په رن پروګرام کې تاسو یو پروګرام ورته ووایئ چې هغه رن کړي خو په یو صورت کې چې دغه پروګرام شارټکټ تاسو سره وي دلته به راسو صفحې کې ما سره کوم شارټکټ کوي دا ټایپینګ او دا ډېر خوش ده یو پروګرام شارټکټ چې سره یې بیا کېږي دلته به راسو مثلا دا پروګرام ده همداسې ما کمپیوټر کې جوړ کړم لیکلی مې ده دلته به راسو سلایډ شو دا اوس چې په دې کلیک وکړئ هماغه پروګرام خلاصېږي او دا چې هغه پروګرام کسان که نه وي خو هر پروګرام چې لینک ورکړي هماغه خلاصېږي ته به شارټکټ نه یوسه ښه دلته یو بل هم شته یو بل اخري اپشن یې دغسې دغه ماکرو چې د ماکرو موږ تاسو بیا دلته په ویو کې وایو
ښه run hyperlink ښه دغه object څه شته وایي object باندې کله چې object راولي دلته insert دلته یو برخه ده دغه له دې ځایه object راځي مثلا دغه یو عکس راولي صحیح ده دلته به دا خو په یاد کې شته دا پرنټ ده کنه دلته یو شکل رسم کړئ دلته به لږ رنګ هم واچوم داسې ده دا اوس وګورئ دا پرنټ ته دلته اوس زه کولی شئ چې دلته هغه اکشن ورکړئ ښه انزرټ دا که له دې ځایه هم شي کله هغه ځای نه کېږي له دې ځای هم کېږي دا اکشن چې کلیک وکړئ دلته لیکلي object action کنه په object باندې چې کلیک وکړئ چې وسي edit انتخاب کړئ اوکې اوس چې سلایډ شي ته ولاړ شئ په دې باندې edit ته ځي دا په دې چې کلیک وکړو مستقیم ځي پرنټ پروګرام ته دا وګورئ پرنټ دغه هم یو برخه ده ښه شیپ صحیح شو ښه آیکن څه شته ویله آیکن علامه دغه علامې چې دي صحیح ده د عکس سره فرق به څه کېږي دا آیکن او عکس به څه فرق لري خو هم عکس ته ده او آیکن چې اندازه ډېر کوچنی وي بل ایکسټنشن چې ده که نه د عکس ول موږ ویلو چې PNG و دا شیان دي د آیکن ول چې دي ICO ډاټ ICO لکه MP3 دا شیان د آیکن ول چې دي هغه فرق لري آیکانونه چې دي بیا ډېر واړه واړه وي دا چې خلاص کړي بیا کیفیت یې ډېر خراب وي اوس که تاسو سره کوم آیکن یې کمپیوټر کې هغه راوستی شي مثلا خو ټایپ وایس آیکن یې دغه نور شیان نه خبرېږي کولی شي چې 3D ماډل هم راولئ دلته چې 3D حالت یې بیدلی که بیا نه ښه سمارټ چارټ هم په یاد کې شته څه شي لپاره و سمارټ چارټ سمارټ چارټ د یو پروسس لپاره د چارټ لپاره د مثلا یو ادارې کارمندان یې صحیح ده یو لیست جوړوئ مثلا څو کسان یو ټیم جوړوي یا مضمون صبر د اداراتو تشکیل او د تشکیلات ټول چې د همدغه کې جوړوي اوس وګورئ مثلا دلته کلیک وکړئ تیار هر رقم شته مثلا داسې یو شکل کلیک وکړئ اوکې نور وګورئ دلته نوم یې ورسئ مثلا احمد امرک چې ویلی و هغه څه کې موجود علي مثلا دا څو نفره دي تاسو کولی شئ چې ورته شکلونه یې بدل کړئ رنګونه یې بدل کړئ داسې حالت داسې کړئ نور شکلونه خو مالته وو بل شکل پکې اضافه کړئ بل اضافه کړئ نور کسان اضافه کړئ نور په کنټرول اضافه کې شته ده نه دلته دغه اډ شیپ باندې ده دې چې کلیک کوئ نور کسان نور ما په نظر نور هم کار کړی و که نه په دې باندې شکل غټېږي یو شکل چې انتخاب وي په دې باندې کوچنی کېږي په دې باندې بدلېږي مثلا دغه شکل هم نه خوښېږي بل رقم شکل راولي پکې دا چې کنټرول ای کوي بیا ټول باندې داسې دلته لارج کېږي صحیح ټول غټېږي په دې کوچنی کېږي په دې باندې بدلېږي مثلا دغه شکل هم نه خوښېږي داسې یو شکل غواړي داسې بدلېږي نور وګورئ نور هماغسې خبرې دي په دې باندې رنګ یې بدلېږي په دې باندې آوټلاین کول کېږي افیکټ یې ټول هماغسې صحیح ده دا به یو نوی سلاید به بیا واخلم دلته ښه سمارټ چارټ هم صحیح ده دا به څه چارټ ده په چارټ چې جدولونه جوړېږي شکلونه جوړېږي ډیټا تحلیل کول ډیټا ویژوالایزیشن ته وایي اصلي پکسل کې کېږي خو کولی شي چې هغه معلومات دلته هم راولئ اوس وګورئ مثلا څومره ډېر په اسانه کېږي دلته احصایوي معلومات وایي تحلیل کېږي ګرافونه ته جوړېږي ډېر اسانه جوړېږي سخته نه ده دلته کلیک وکړئ تاسو مستقیم بیا اکسل پروګرام ته دا وګورئ اکسل دا شکل ده دغه معلومات دي دا معلومات دي تاسو خواکه بدلېږي دا یې همداسې نمونه دلته لیکي ته مثلا دلته لیکې مارک د یو شاګرد نوم لیکي صحیح دلته به یې لیکو مارک دلته به یې ولیکو چې نیم د یو شاګرد نوم ده صحیح ده د یو شاګرد نوم ده A د یو شاګرد نوم ده B د یو نوم ده C د یو نوم ده D مثلا نمرې وړي شپېته نمرې وړي مثلا اته شپېته یو نفر مثلا نوي نمرې وړي یو نفر مثلا اووه اتیا دا وګورئ داسې ښه شکل ته دا اوس بند کړئ نور تاسو پاورپوینټ کې پاتې کېږي هر څه نوم یې څه دی مارک دی دا د هر چا نمرې جلا کړي چا چې ډېرې دي ډېره برخه یې کړي چا چې کمه ده
بیا دلته لیکلي هم دي دا لاندې وګورئ وایي A چې دا دغه داسې رنګ چې د A ده دا بل رنګ چې د B ده دا رنګ C رنګونه یې بدلولی شئ دلته راسئ چینج کلر هر رقم رنګ چې تاسو خوښوي هغه رقم رنګ ورکړئ دلته لیاوټ ورته وایي لیاوټ یې بدلوئ دغسې خوښېږي نه مثلا بل رقم غواړي چې دا شکل یې دیږي شپ بدلې مثلا داسې شپ هم خوښېږي بل دلته هم شته بعضې معلومات دی مثلا چا ټایټل دغه عنوان یې که نه له دې ځایم کې دا چې عنوان یې غواړي که نه غواړي دلته چې لیکلی دلته که لیک کوي هغه عنوان یې ورکړه که نه همار چې لیکل شوي ډیټا لیبل دلته لیکلي 40% 10% ده دغه که نه غواړي دا ورک کېږي لیجنډ دغه برخه ته لیجنډ وایي د ای بي سي که دا هم نه غواړي بیا دغسې ګورئ هغه لیجنډ نور کولی شئ چې له دې ډیټا ځای بدل کړئ دغه ډیټا چې دغه دومره ځای انتخاب ده لکه نور شیان هم پکې اضافه کړو بیا لږ نوره برخه ورسره انتخاب کړئ اوس خو هماغومره ده دا به اوکې کړو استاد د اکسل کې چې چینجز راولي به دلته اتومات فقط دغه ساحه لږ راټکه دلته یو مثبت منظرنامه راځي دغه بیا لږ داسې لاندې راولي چې دغه هم پکې شامل صحیح هغه چې شامله کړي دلته خپله اوس مثلا ایم یو شاګرد ای ده صحیح ده هغه به اضافه کړو ای مثلا ونیوي نومرې وایي صحیح ده دا چې کله کې اوس چې راسي وګورئ دغه نوي نومرې چې دي دغه ای ده صحیح دلته لاندې چې راسو دلته به راسو دغه لیجنډ به فعال اوس وګورئ دلته ای مې درپاسه ده نور دلته کولی شئ چې ډیټا کې تغییر راولئ نور تغییر هم راوستئ شئ ډیلیټ ډیټا چینج ټایپ د بعضې اوس مثلا داسې ګراف دې نه خوښېږي که غواړئ چې بل رقم ګراف سي بار ورته وایي جګ داسې راځي دغسې ګراف د اوه نوي نمرې دي د اوه اتیا نمرې دي ټول نور معلومات مو سره لیکي نور شکلونه مو خوښ همه رقم شکل چې غواړئ دلته شته کرکټ کې باندې استفاده کیږي دغه ډېر ځای کې اوس وګورئ مثلا دغه چارټونه غواړئ داسې دا اوه نوي اته نوي سرحد ډېر کړی له 0 تر 100 نور مثلا tree بار پای لاین داسې لاینونه پرې مستقیم خط دا اوه نوي ده بیا کرکټ دا استاد که دوه درې مضمونه وي مثلا دوه درې مضمونو نومرې ورته دغه کړو هغه د لاین کې داسې کالم کې ښه راځي که نه په هغه خو بیا په دې دایره کې نه راځي دلته فرق نه کوي اوس مثلا بل مضمون اضافه کړي دلته مثلا مارکیټ دې خپل هر شی برابروي درته ته فقط نومرې ورکوي صحیح ده همداسې اختیاري نومرې ورته ورکوي دا وګورئ اوس بل شکل یې خراب که اوس دایرې ته وړئ په دایرې کې بل رقم دې خپله سیستم برابروي دا وګورئ اوس ښه دا د یو لپاره جوړ کړو د لپاره به یې ځای مقبل شو نه کالم شکل به ښه راځي دا دا اوس ښه بیخي ښه دا وګورئ دا چې نمرې څنګه آیا اوته هم نمرې نه دي ورکړې اوته هم نمرې نه دي کړې دلته به راسو یو نوی سلاید به واخلو ښه ویډیو سایز څومره ده ښه په دې برخه په ټولو پوه شوئ دلته یو څو برخې دي ګیټ اډینس ورته وایي په دې کې بعضې کومکي برخې دي کیو آر کوډ پېژنئ دا اوس انټرنیټ سره وصلېږي خو زه به همداسې تاسو ته معلومات لږ درکړم دلته به د لیاوټ کیو آر کوډ چې دغه زیپیا کې یو کوډ راځي که نه هغه ته کیو آر کوډ وایي هغه که جوړوي هغه هم دلته جوړېږي خو دلته باید چې انټرنیټ سره وصل شئ یو پروګرام د کیو آر فور افیس هغه دلته شته بعضې ګیمونه دي بعضې ټیمونه دي انټرنیټ سره وصل شئ بیا راولي ټول مکمل لیست کوي فقط انسټال ووهئ هغه انسټالېږي دلته بیا دلته ټول مکمل لیست کوي هر کومه چې غواړئ هماغه راځي کیو آر کوډ مثلا څه شته په قدر مې یاد کړو مثلا خپل نوم ولیکئ مثلا حکمت ولیکئ بیا له هغه څخه کیو آر کوډ جوړېدای شي بیا څوک چې موبایل کې سکن کوي تاسو پرې راځي ایمیل دې جوړېږي هر څه معلومات لکه بارکوډ باندې که نه بارکوډ خو پېژنئ هغه د دوا او شیانو دغه چې څوک سکن کوي هغه کې بیا معلومات راځي اوسنی سیستم چې د کیو آر کوډ ده ښه زوم څه لپاره ده زوم یې دې لپاره ده چې تاسو یو څو سلایډونه انتخاب کړئ خلکو ته تشریح ورکوئ څو سلایډونه انتخاب کړئ پارک مې چې کلیک کوئ هماغه انتخابېږي دلته به زه راسم ورته وګوره سمري زوم
دا ما ته وایي کوم سلایډونه ته غواړئ یو چا ته مثلا زه تاسو زر کوم صحیح ده زه وایم چې دغه ما لپاره ډېر مهمه ده یا وارې به دا هم راته ډېر مهمه ده دا خالي ده دغه به راته ډېر مهمه وي هغه خپل مهم سلایډونه ټول پکې انتخاب کړي مثلا دا راته مهمه ده دا راته مهمه دا چې کوي دا یو سلایډ جوړوي په یو سلایډ کې ټول درته اچوي دغه ټول چې ما مهمه دي دا ټول راته واچوه اوس چې سلایډ شو ته ورشئ دا به همداسې معلوموي اوس ګډه یې څه لپاره ده زه یو وارې دا تشریح کوم صحیح ده په دې چې کلیک وکړئ دغه راولي درته بیرته دغه بټن ووهئ دغه دا یې لاندې ولا دا اوس مثلا دا غواړئ دا راولي درته بیرته شاته راشئ دغه یې دغه لپاره چې په یوه صفحه کې څو سلایډونه راولي درته یو څوک دی مثلا څو سلایډ تشریح کوي خلکو ته که نه کوم بټن باید و د اگزیټ باندې ختمېږي په دې باندې شاته کېږي دا اوس وګوره په یوه سلایډ کې ټول راته راوستي خو زه چې هر کومه تشریح کوم په یوه کلیک کوم هغه راته زوم کېږي او نور ورته شاته کېږي انزرټ لینک ده لینک به کار وکړو بیا به باسي صحیح ده ښه یو نیو سلایډ به واخلو ښه لینک تاسو نظر څه لپاره تاسو ته ارتباط ورکوي ارتباط ورکوي د نورو برخو سره صحیح اول به دلته اول لیکم چې فایل سیستم اوس فارسي لپاره ده کنټرول شفټ ووهئ به انګلیسي راځي دا اوس درته لپاره ښه فایل باندې څه کېږي د لینک لپاره تاسو یو خط ولیکئ اول مثلا ما ولیکم فایل دلته راسئ لینک په دې چې کلیک وکړئ په دې باندې څه شی واسي راته زه وایم چې ټایپینګ ولډېډ به زه وګورم دا خو سیټ اپ یې ده یو ویډیو راته خلاصه کړه یا پروګرام راته خلاص کړه هر شی چې تاسو انتخابوئ مثلا درته وایم چې پلان ای راته خلاص کړه نه موږ تاسو څخه مخ پاتې شو اوکې اوس سلایډ شو ته راځئ کارنټ زه چې اوس په دې باندې کلیک وکړم ماوس نه په دې چې کلیک وکړم هغه پلان ای سی وایي موږ تاسې هغه پوه شوئ په دې باندې یو خط به ولیکئ دلته بیا به انزرټ ته راسئ بیا به لینک بیا به شل دې ځای پیدا کړئ هر ځای چې ده ور بسئ پسې وبګرځئ هغه پیدا کړئ هر شی چې انتخابوئ له دې چې خوښ هم خوښه دلته نورې برخې دي مثلا اخري لینکونه چې دي دلته لینک ادرسونه راځي اخري فایلونه چې ټول دلته راځي هر کومه چې انتخابوئ هغه انتخابوئ صحیح څه ده بل پلس ان دس ډاکومنټ دلته لیکم سلاید 5 دا ولیکئ بیا ورسئ لینک ته دلته بیا کلیک وکړئ دلته تاسو ته وایي کوم سلایډ ته ځئ تاسو پنځم ته شپږم ته هر کوم چې انتخاب کړئ هغه ته ځئ ما پنځه لیکلي وو که نه دا اوکې کوئ اوکې اوس چې سلایډ شو فعاله کړم سلایډ شو دلته چې زه کلیک وکړم ما مستقیم هغه پنځم ته بیا دا پنځم ته که بېرته به دلته راسم هر یو سلایډ چې تا ته بیا هر کوم چې درته انتخابوي هماغه انتخابوي دلته بیا کلیک وکړو اوس وګورو چې موضوع هلته څه شی ده موضوع دلته ګوره کریټ نیو ډاکومنټ هدف یې به څه شي چې یو نوی سلایډ راته جوړ که نه دلته لیکم چې نیو سلایډ نیو سلایډ به دلته راسئ لینک دلته کریټ نیو دلته لیکلي ایډیټ نیو ډاکومنټ لیټر وروسته په کار کې که اوس دا به وروسته انتخاب کړو چې هر وخت په ده کلیک وکړم هغه راته خلاص کړه نوم به څه شي نوم به یي مثلا لینک دا چې کوي اوس وګورئ اوکې دلته زه راسم سلایډ شو ته دا په دې چې زه کلیک وکړم یو نوی سلایډ جوړېږي هماغه نوم چې موږ ورکړی هماغه نوم هم پکې دا مې څه شی وکړل دلته بل بټن راسي ښه ماوس نه ده ښه په دې به زه کلیک وکړم ښه اینډ سلایډ شو ښه دلته به دا سلایډ شو ختم کړم دا څنګ ته به یې راسو ښه نه یې ده جوړ کړی ښه بیا سلایډ شو ښه ماوس په دې کلیک وکړم کلیک ایگزیټ اینډ سلایډ شو ښه دا جوړوي خو نه پوهېږم څنګه څه خیری برخه به تشریح کوم تاسو کلیک کار باندې وکړئ همداسې کېږي وعلیکم السلام یو ایمیل ادرس پاتې ده چې یو چا ته مثلا ایمیل لیکئ څه سینډ ایمیل په دې برخه چې کلیک وکړئ یو چا ته ایمیل لیکئ دلته کلیک وکړئ لینک ایمیل دلته د چا ایمیل هر چا ایمیل ادرس چې لیکئ ایمیل 2 لیکئ ایمیل 2
مثلا احمد @gmail.com دلته موضوع ورکړئ مثلا سلام هر څه چې لیکل نور چې اوکې کوي کله چې په دې کلیک کوئ بیا مستقیم ځي هغه نفر ته ایمیل دا و چې زه په دې برخه کلیک وکړم دا ځي اوس هماغه آوټلوک پروګرام ته هماغه نفر ته غواړي چې ایمیل سینډ کړي وګورئ دلته احمد@gmail.com سلام ورته لیکلی چې سینډ باندې کلیک وکړو مستقیم دا سینډ په دې چې کلیک وکړي مستقیم دغه ټول سلایډونه ورځي همالته بیا نه سلایډونه خو بل رقم لګل کېدو دا ته نه همداسې یو خالي مسیج ده سلایډونه خو له دې ځای کېدو که نه د شیر له طریق نه دغه ایمیل صحیح صحیح سلایډونه چې لګي نو دغه صحیح 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 ته همدغه صحیح که بس تاسې دا وسره دا به سټاک